د مجاز په مینه ککړو ناروغانو ورونو ته توصیه ای د مجاز په مینه ککړ ناروغه وروره دغه خبرې ستا لپاره بسنه کوي خو یوازې اورېدل شرط نه دی بلکې عملي کول هم ستا ذمهواري ده د زړه په غوږونو یې واوره ځان لپاره مناسبه او ارامه فضا جوړه کړه همدا اوس خپل ژوند ته تغییر ورکړه ایا نه غواړې چې ژوند دې روښانه او آخرت دې نیکمرغه وي هیله لرم چې تر پایه پورې واورې او عمل پرې وکړې ای د مینې په لمبو ستي وروره دا خو د لمر په څېر یو څرګند حقیقت دی چې مینه څوک خو مینه څوک نه مړېږي یقینا که کوم یو څوک هر څومره د ښکلو مینه وکړي ښکلو ته وګوري نو سترګې به یې په لیدو او نفس به یې په ګناهونو موړ نه شي او نه به د ګناهونو له وجې زړه ته کوم ډاډ او اطمینان حاصل شي لکه څرنګه چې حکیم الامه اشرف علي تهنوي رحمت الله علیه وایي که چیرې یو کس په نړۍ کې د نړۍ ټولو ښکلو ته وګوري خو صرف ښکلي ته ونه ګوري بیا هم د وخت په تېرېدو هغه ښکلی د لیدو په لټه کې وروره که ته دا سوچ کوې چې د مجازي مینې او ګناهونو په ترسره کولو به زړه ته تسکین ورکړې نه هېڅکله یاد لره چې ګناهونه زړونه تیار کوي ګناهونه زړونه تک تور کوي ګناهونه زړونه د کاڼي په څېر جوړوي د بېلګې په توګه څوک چې د لرګیو په اور پسې نور لرګي هم ورته کړي د دې لپاره چې اور به مړ شي خو اور به مړ نه شي او نور به هم بلیږي په همدې څېر یو څوک په اور د اوبو پر ځای تیل واچوي آیا اور به مړ شي او که نور به زیات شي نه هېڅکله نه په وینو وینه نه پاکېږي که څوک د دې خبرو موافق نظر لري آیا دا امید یې بېوقوفي نه ده دغه د دنیا ناوړه مینې یوازې ستا د دنیا تباهي رسوایي او د ذلیلتوب سبب ګرځي ته یوازې دغه ښکلې زندګي په ناوړو مینو تباه کوې آخر د څه لپاره دغه پریشاني رسوایي تکلیفونه بېخوبۍ او رنځونه د څه لپاره راځه لا وخت پاتې دی همدا اوس دې له موبایل څخه د نجونو نمبرې لرې کړه ځکه دغه نامشروع اړیکې دې د الله جل جلاله سره اړیکې پرې کوي او د زندګۍ اصول موخه یوازې د الله جل جلاله رضا کول دي اوکې اورم چې وایي خدای مو سره رضا کړي اوس یې درته حقیقت بیانوم یوازې د الله او د الله د رسول سره مینه یعنې حقیقي مینه د دې ژوند په دې معنا نه دی چې یوازې د نفساني او شیطاني غوښتنو ته لبیک ووایې ځان وپېژنه چې د څه لپاره پیدا یې څه باید وکړې که نه په هغه تنګ او لنډ وخت کې به بیا څه ځواب نه لرې دنیا وخت غنیمت وګڼه خپل ژوند کې مثبت تغییر راوله تر څو د دنیا له حقیقت څخه خبر شې او د آخرت نیکمرغي دې په برخه شي رب دې موږ ټولو ته حقیقي مینه رانصیب کړي او د مجازي مینې او شیطاني غوښتنو څخه مو دې رب په امان کې وساتي